دا خبر ارمان ده. محترم مولوی صاحب یو خبره ته اشاره وکوله وی چې د الله نه بغیر د هیڅ نه ما ویری زه سخته تاییدوم دا خبره. ګورئ دین یو دین دی، قرآن یو قرآن دی، یو اسلام یو اسلام دی. خو افسوس چې دغه یو قرآن ته بندر او طرف ته یو قسم عملی کی او ته بندر دې طرف ته بل قسم عملی کی. په دې ځای زما ډېر افسوس دی. دا خبره مې علما کرامو طرف ته هم لږ متوجه ده او داسې وایم چې ګورئ علما کرامو یو پاکستانی عالم چې تاسو په ټي وي کې خپله لیدلی وي چې دغه یو سور پټکی په سر دی چې هغه په خپله په اسلام کې سور پټکی نشته. څوک وایي سور پټکی چې کوم مسلمان په سر کړی هغه فیصله په دې باندې کوي چې په افغانستان کې جهاد روا دی او پاکستان کې روا نه دی. ولې په د افغاني عالم کې داسې یو غیرتي نه پیدا کړي چې داسې ورته وایي چې تو خدای په پاکستان کې پایشخانې نه دي موجودې. د دې دپاره چا یو اقدام کړی؟ ما خو چې راولاړوي زه بیا حقیقت درته وایم ځکه ما وژونکی الله دی بل څوک نه. که مې یو څوک مړ کړي هر څوک مې چې مړ کړي فیصله را سره بیا د جنت د جهنم الله کوي بل څوک نه کوي. مرګ مې پور دی په الله باندې یو وخت مې وژني. یو چا ولې د خبره په دې ټول 34 ولایتونو کې یو څوک راولاړ نه شو د والي صاحب نه نیولې د عالم نه رانیولې د شورا نه رانیولې داسې چې ورور ته څه کوي تر څو پورې زما په افغانستان کې د جهاد روا بولي. ولې دلته قرآن نشته، دلته قرآن نه ویل کېږي، دلته 15 وخته لمونځ نه کېږي، دلته چې الله تبارک وتعالی د حضرت نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دوره کې د جهاد په اوږدو کې نبی علیه السلام ته حکم وکړي هر هغه ځای چې صحابه درسوي چې هلته اذان مطلقا وشه نور دغو کلي نه ځه هلته جهاد نشته. زما ختمو ته راشه او زما مساجدو ته راشه چې په دولتي ارګان کې زه مسجد لرم او بیا هم د جهاد فیصلې راباندې کېږي. د دې دپاره د حکومت نه مې دا تقاضا ده چې په زور مخه نیوی شي، په زور یې ونیسه، که په رضا نیوی شي په رضا باندې ونیسه. د علماو نه مې دا تقاضا ده وروره چې مسلمانان یو تاسو ورته وایي د ځان نه خو دفاع وکړئ. ولې که موږ مسلمانان وو خلک مو دې مړه کړي نو که مسلمانان ولې د خپل اسلام نه دفاع نشي کولی؟ ولې نشي ویلی چې ملا صاحب ولې جهاد راته روا بولي؟ ولې مې د کافر سره تشبیه کوي؟ الیاذ بالله که کافر بیا خو جلا خبره ده بین ولې د اسلام په جامه کې نه وتلی. زموږ تاسې ګورئ په حال ډېر افسوس دی تاسې خدای که به پټه خوله پاتې کېږي. نور د حکومت نه مې د تقاضا ده چې علما دې د فیصله وکړه چې ګورئ په افغانستان علما د افغانستان دین د افغانستان خلک ټول مسلمانان دي په دغو دین باندې ټینګ ولاړ دي او تاسو ورباندې دا فیصلې مه کوئ چې دلته جهاد روا دی. او حکومت هم لږ ځان وښوري د خدای په لحاظ خو تقریبا یو څو ارګانونه لرو الحمدلله بیخي داسې بلاس بې پښو هم نه یو او یو څه ورته خوله ماتوونکی جواب هم ورکړي که د هر شي په واسطه وي ځکه چې د یو مخ پټ پاتې کېدل آخر سړی په سیډي پسې د وروسته په غار کې اوبه پسې ورته تویول دي آخر به راځي په خپل کور کې به موږ تاسې دغه پاکستانیان دغه پنجابیان موږ وژنو. نو دا خبره زما ډېر ارمان وه چې ما زه به په یو ځای کې کوم چې د خدای په لحاظ هم حکومتي ارګانونو او هم علما کرامو د دې په اړه باندې یو اقدام وکړي یوه مظاهره وکړي یو خبره راپورته کوي چې دغه خبره زموږ په موږ باندې مه تپئ